تقدیر دوه ډوله دی، یو ته معلق تقدیر وایي، بل ته مطلق تقدیر وایي. مطلق تقدیر نه بدلیدونکی تقدیر د هغه چې الله پاک درته لیکلی د هغه نه بدلیږي. دوهم معلق تقدیر ده چې هغه ستا په هڅو، ارادو او کوښښونو پورې تړاو لري. که چیرې ته علم او پوهه حاصله کړې، تا نه عالم جوړیږي، خو که علم ونه کړې تا نه جاهل پاتې کېږي. دغه تقدیر تا په لاس کې ده چې تی کوې او که نه کوې. دغه تقدیر معلق تقدیر په دعا سره هم بدلیږي. اوس که ته انجینري ووایې انجینر کېږي، خو که ویې نه وایې نه انجینر کېږي. که ته طب ووایې ډاکټر کېږي، خو که ویې نه وایې نه ډاکټر کېږي. دغه تقدیرات تاسې په لاس کې دي. دغه تقدیر ته پښتانه متل کوي چې وایي قسمت کته کړی خر د چارې خوی ځغلی. زمونږ خلک غلطي خپله وکړي، ور واړوي په تقدیر او قسمت باندې. روغ هوښیار زوی ته لیونۍ ښځه وکړي چې ورته یې ولې دې داسې کار وکړه، بیا وایي دا خو قلم به او قسمت به ورسره لیکلی و، تقدیر به یې دغه شی و. ښه نو چې تقدیر دا شی دا چې به مونږ قرار څملو او بس تقدیر څه راکوي کوي به، نو د عقل بیا خدای پاک دې څه لپاره درکړی.